دا کاڼي کاڼي غرونه دا درې جوړول غواړي د خاورو د دې کورونو نه بنګلې جوړول غواړي د زړه د تلوسو نه تماشې جوړول غواړي د خپل وطن په کلو کې میلې جوړول غواړي پښتونه میړنیه جنګیالیه لیونیه پښتونه میړنیه جنګیالیه لیونیه ټوپک ماتول غواړي مدرسې جوړول غواړي د مرګ په خوب ویدې نه کړې د ژوند لیونۍ سترګې د جبر جنګ پرستو له جنګلې جوړول غواړي ای سیاله تل د مټو په زور نه کېږي جنګونه ای سیاله تل د مټو په زور نه کېږي جنګونه اوس وخت دی د شعور نه به مورچې جوړول غواړي سلامونه او درناوی د چیني غاړې ته ستړي مشئ هر کله راشئ قدمونه مو پلی مو دا چې دا ناسته مو لا بختوره شي د قرآن عظیم شان د تلاوت لپاره قاري صاحب نجیب الله ته بلنه ورکوم چې راشي او د قرآن عظیم شان څو مبارک آیاتونه تلاوت أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث صدق الله العظيم جزاک الله زما د سترګو اوښکې د جهان د نور څه نشته باران دی او باران دی او باران دی نور څه نشته درویشه چې دا دوه جهانه دواړه پې روښان دي درویشه چې دا دوه جهانه دواړه پې روښان دي قرآن دی او قرآن دی او قرآن دی نور څه نشته د قاري صاحب نجیب الله نه نړۍ مننه دلته خپلو مشرانو شاعرانو ټولو ته یو ځل بیا هرکلی زموږ د دې ناستې مشر د هېواد د بهرنیو چارو وزیر مولوي صاحب امیر خان متقي دی په ډېر درنښت بلنه ورکوم چې د مشرانو ځای ته راشي د دې ناستې مشر میلمه مو د چینارو د وطن نغمګر شاعر پیر محمد کاروان دی په ډېر درنښت بلنه ورکوم او د کوربه په څوکۍ به ورسره د افغانستان د ملي راډیو ټلویزیون لوی رئیس مولوي صاحب احمد الله وسیق کښېني وسیق صاحب ته په ډېر درنښت بلنه ورکوم اوس بیا په ډېر درنښت د افغانستان د ملي راډیو ټلویزیون لوی رئیس مولوي صاحب احمد الله وسیق ته بلنه ورکوم چې راشي او ښه راغلاست وینا درته وړاندې کړي وسیق صاحب السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته په نامه د هغه خدای مې دا بیان دی په نامه د هغه خدای مې دا بیان دی چې یو نوم یې په نومونو کې سبحان دی د اسلامي امارت درنو مشرانو لیکوالو شاعرانو د رسنیو استازو او په تالار کې ټولو درنو حاضرینو
ستاسې خپل کور ملي ټلویزیون ته د راتګ مو منندوی یم. هرکلی درته وایم هر کله راشئ قدمونه مو پر لیمو. دا ژوند خو زموږ کم د محبت لپاره هم دی، دا ژوند خو زموږ کم د محبت لپاره هم دی. حیران یم چې نفرت ته وزګاریږي خلک څنګه. رښتیا هم ژوند همدومره خوږ دی چې دې شاعر ورته اشاره کړې ده. ملي راډیو ټلویزیون د یوې ملي رسنۍ په توګه تل هڅه کوي چې د دې ځورېدلي ملت لپاره د خوښۍ او مینې تابلو وي. موږ مینه خپروو، محبتونه ویشو او د خپل ولس پر شونډو مسکا غواړو. درنو حاضرینو، ادبیات، فرهنګ، هنر او ولس سره نه جلا کیدونکي څیزونه دي. همدا ولس دی چې ادبیات پنځوي، د دې ولس اتلان دي چې حماسې جوړوي. دا همغه ولس دی چې بیټ نیکه یې د ډیرېدو دعا کړې وه: لویه خدایه، لویه خدایه، ستا په مینه په هر ځایه غر ولاړ دی درناوي کې، ټوله ژویه په زارۍ کې، دلته لږ زموږ اوربل دی، ووړ کورګی دی، ووړ بورجل دی، دا وګړي ډېر کړې خدایه، لویه خدایه، لویه خدایه. هو دا همغه ولس دی چې تل یې د دې وطن له درو او سردنو ساتنه کړې، خپل سرونه یې ورته قربان کړي، خو د هیچ چا غلامي یې نه ده منلې. هو دا همغه ولس دی چې ننګیالي خوشحالې په ننګ توره تر ملا کړې وه. د افغان په ننګ مې وتړله توره، ننګیالی د زمانې خوشحال خټک یم. هو دا همغه ولس دی چې له انګلیسي او روسي یرغلونو وروسته د امریکایي اشغال په ضد ملا وتړله او نږدې 20 کاله په میړانه جهاد او مبارزه وکړه، خو د اشغالګرو زور او زر ته تسلیم نشول. له نیکه مرغه چې اوس هم د دې ولس میندې په خپلو غیږو کې شازلمي روزي او د خپل وطن دین، فرهنګ او ملي ارزښتونو ساتنه کوي. دا همغه شازلمي دي چې له خدایه پرته هیڅ چاته سر نه دی ټیټ کړی. دا سر ربه مات شوی خو ټیټ شوی چاته نه دی، دا سر ربه مات شوی خو ټیټ شوی چاته نه دی، یو تا ته یې 5 وخته محراب کې راولم. ملي راډیو ټلویزیون ویاړي چې د یو خپلواک افغانستان تر اسمان لاندې د یوې هنري مشاعرې کوربه دی او د هغو هستیو پلونو ته یې سینه ویړه کړې چې حماسي یې زیږولي او مینه یې خپره کړې ده. د افغانستان ملي راډیو تلویزیون به د مشاعرو، ادبي ناستو او نورو فرهنګي پروګرامونو لړۍ جاري وساتي. تاسې ته زیری درکوو چې په نږدې راتلونکي کې به د یوه نوي پروګرام په ترڅ کې حقدار لیکوال او شاعران او یو شمېر نور مشهور شخصیتونه ونازوو او د ملي راډیو ټلویزیون د درناوي تمغه یا ستاینلیک به ورته ډالۍ کړو. د دې ترڅنګ به د یو بل نوي فرهنګي پروګرام د پیل په مرسته کلي او ښارونه سره ونښلوو. د نورستان د واما ولسوالۍ یو شپونکی او د هغه رمې به د کابل په رڼاګانو کې د ټلویزیون په سکرین ښکاره کړو. د پکتیکا د تروې ولسوالۍ د وګړو له ژونده به د ننګرهار خلک خبر شي او د بادغیس فرهنګ به د ټلویزیون په مرسته په بدخشان کې خلکو ته ښکاره کړو. په دې توګه به موږ د ښارونو او غرونو فاصلې سره رالنډې کړو. د اوس لپاره به یو څه ستونزې حتمن وي، خو ډاډ درکوم چې ملي راډیو ټلویزیون به درته د خپلو زحمتکشه همکارانو پر مټ د یوې رښتینې ملي رسنۍ په توګه بدل کړو. هیله د ملاتړ مو وکړئ. په پای کې یو ځل بیا درته هرکلی وایم، ملي راډیو ټلویزیون ستاسې خپل کور دی او دروازې به یې تل ستاسې پر مخ پرانیستې وي. په تلو تلو کې به د خپل یوه ډېر نږدې مشر او ګران ملګري د اسلامي امارت او د هیواد مشهور شخصیت، د ژبې او قلم خاوند، د پښتو ادب لیکوال او شاعر ملا عبدالحی مطمئن رحمت الله علیه یاد تازه کړو چې د خپلو ټولو ارمانونو سره سره رانه لاړ. دا اونۍ یتلین دی. د ارواښاد مطمئن صاحب اروا ته دي د هغه دغه پنځونې نذرانه وي چې وایي: پردي سیسان دې مې وهلې نه وې، پردي سیسان دې مې وهلې نه وې، ګرانه هر خوا مې لټولې نه وې. د ژوند ډیوه دې چا وژلې که څه، د ژوند ډیوه دې چا وژلې که څه، چې پتنګانو ننګولې نه وې. ستا د لټون په دې غمجن سفر کې
ستا د لټون په دې غمجن سفر کې په هر رباط مې یادولې نه وې خوار مطمئن دي تر همدې ساعته خوار مطمئن دي تر همدې ساعته د پلونو خاورې مچولې نه وې روح یې شاد او پر ګور یې نور نو ستاسې او شاعرانو ترمنځ دیوال جوړېدل نه غواړو او دا یو بیت تاسې ټولو ته د نظر په توګه وړاندې کوم چې زموږ د شپې شوګیرې هسې عادت زموږ د شپې شوګیرې هسې عادت که نه زموږ د راتلو څوک دي ښه مشاعره ولرئ درنښت ډیره مننه د افغانستان د ملي راډیو ټلویزیون د لوی رئیس هغه دی وثیق صاحب نه کور ودان آباد دي رښتیا هم دلته بیخي فضا بدله شوې ده موږ د فرهنګ او ادب کور به جوړولو خیره او ډیر شاعران به ونازو ډیره زیاته مننه وثیق صاحب مجاهد صاحب تارکلی وایم او خدای دې خیر راولي قدمونه هم په لیمو بلنه ورکوو چې راشي دلته دی موږ سره د مشانو ځای کښېني مولوي صاحب عزیزي ته بلنه ورکوو چې راشي یو ښکلې ترانه موږ تاسو سره شریکه کړي د غونډې ټولو ګډونوالو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته محترم عاتق الله اسیر صاحب بدرګې ته راغواړم دښتې دې په امن دي او غرونه دې په امن دي کلی دې په امن دی ښارونه دې په امن دي کلی دې په امن دی ښارونه دې په امن دي دښتې دې په امن دي او غرونه دې په امن دي کلی دې په امن دی ښارونه دې په امن دي کلی دې په امن دی ښارونه دې په امن دي اوس پرې ګزار نه کېږي او اوس پرې بمان نه اوري اوس پرې ګزار نه کېږي او اوس پرې بمان نه اوري پاکی مدرسې او جوماتونه دې په امن دي کلی دې په امن دی ښارونه دې په امن دي پاکی مدرسې او جوماتونه دې په امن دي کلی دې په امن دی ښارونه دې په امن دي دښتې دې په امن دي او غرونه دې په امن دي کلی دې په امن دی ښارونه دې په امن دي کلی دې په امن دی ښارونه دې په امن دي هیلې د ژوندون دي په لمن کې ټوکېدلې دي هیلې د ژوندون دي په لمن کې ټوکېدلې دي وګرانه هېواد سرحدونه دي په امن دي کلی دې په امن دی ښارونه دې په امن دي وګرانه هېواد سرحدونه دې په امن دي کلی دې په امن دی ښارونه دې په امن دي دښتې دې په امن دي او غرونه دې په امن دي کلی دې په امن دی ښارونه دې په امن دي کلی دې په امن دی ښارونه دې په امن دي اوس دې په زړګي کابل کې سپین بیرغ راپانده دی اوس دې په زړګي کابل کې سپین بیرغ راپانده دی اوس هغه د جنګ واړه ځایونه دې په امن دي کلی دې په امن دی ښارونه دې په امن دي اوس هغه د جنګ واړه ځایونه دې په امن دي کلی دې په امن دی ښارونه دې په امن دي دښتې دې په امن دي او غرونه دې په امن دي
کلی دی په امن دی ښارونه دی په امن دی کلی دی په امن دی ښارونه دی په امن دی سپینې فرشتې د امن ستا غېږ ته راغلي دي سپینې فرشتې د امن ستا غېږ ته راغلي دي ژوند د سوکالی دی اولسونه دی په امن دی کلی دی په امن دی ښارونه دی په امن دی ژوند د سوکالی دی اولسونه دی په امن دی کلی دی په امن دی ښارونه دی په امن دی دښتې دی په امن دی او غرونه دی په امن دی کلی دی په امن دی ښارونه دی په امن دی کلی دی په امن دی ښارونه دی په امن دی شکر کړه مخبتا نور مخپل وطن را خپل کړلو شکر کړه مخبتا نور مخپل وطن را خپل کړلو نور ښکلی اختر هر ځای ودونه دی په امن دی کلی دی په امن دی ښارونه دی په امن دی نور ښکلی اختر هر ځای ودونه دی په امن دی کلی دی په امن دی ښارونه دی په امن دی دښتې دی په امن دی او غرونه دی په امن دی کلی دی په امن دی ښارونه دی په امن دی کلی دی په امن دی ښارونه دی په امن دی کلی دی په امن دی ښارونه دی په امن دی ډېره زیاته مننه کور ودان که له لر نه بر لځي زه ورسره یم سعادت صاحب که د لر نه بر لځي زه ورسره یم که تاوان مې سر لځي زه ورسره یم څوک د ګام د خیر او امن په نیت واخلي که د هر چادر لځي زه ورسره یم چې د ګلو لو لځي ورسره نه یم چې د ګلو کر لځي زه ورسره یم اوس هم تالار ته ورځو تالار کې ځینې شاعران ملګري ناست دي چا باندې ګوته کېدم څوک شعر وایي لاس به څوک راته جګي څوک وغواړو نه نو داسې اسانه خو نه ډېر کسان دي ووایي څوک شعر وایي ښه دلته چې داد محمد ناوک چېرته ناست دی ناوک صاحب ته بلنه ورکوو مایک وراوړئ چې د هماغه ځای نه شعر راته ووایي بسم الله الرحمن الرحیم ودرېږه هغه چې موږ د ښکاره شي دا د ښکارېږم نه ښکارې راته کمرې ته ښکارېږم نه هملته یې زه منمه خو چې ودرېږي ناوک صاحب مهرباني شرنګېدلی غزل به راته وایي د ټولو درنو مشرانو په اجازه وایي هم د خندا شرنګا ترې پټه هم سولګۍ کیسې دي د دیوالو شاته عجیبه لیونۍ کیسې دي څنګه بیا هم د خندا شرنګا ترې پټه هم سولګۍ کیسې دي د دیوالو شاته عجیبه لیونۍ کیسې دي واه ډېر ښکلی دا یو بیت البته اوس نو یو بل شعر درته وایم دا مې ډېر وړاندې لیکلی و که دې تاسو ویلي وای شوق یا شرنګېدلی دا شرنګېدلی نه ده د دې سرلیک ته وایي غلام پاس پر بام باندې دربی دی شیبه وړاندې لږ غورا وه زه ادې انا مې د تیاره خونې په کنج کې سره ناست یو پاس پر بام باندې دربی دی شیبه وړاندې لږ غورا وه زه ادې انا مې د تیاره خونې په کنج کې سره ناست یو د شپې پر 12 بجې دي اخ ورځی شو ها د باندې ور یې مات کړ هدې زوفه کړ انا مې کلمې ور باندې وایي وخ د خونې ور لغتې زموږ پښو ته رانږدې کړ 5-6 کسه بې پامه په سرو بتۍ ټومبلې زه دیوال ته مخه کړی لاس تر شا تړلې خپ په چوپ ولاړ یم د راډیو خبر را یاد شو چې په سیمه عملیات دي د انا چیغې مې اورم لا دې مې خبر نه یم مګر زه مې په خپل کور کې صرف هغوی ته د کتلو واقدار نه یم ډېره مننه ښایسته و تږي ټول در پسې مړه ښکاري جانانه تږي ټول در پسې مړه ښکاري جانانه په مرۍ کې دي اوبه ښکاري جانانه
په ټول ښار کې ایله ستا په سترګو پایو پکې غرڅه ښکاري جانانه زه در ګورمه خو ستا په تندي ګونځې په خندا وایه چې نه ښکاري جانانه. اوس هم په ډېر درنښت اکرام الدین مفتون ته بلنه ورکوو چې راشي یو شعر راته ووایي. ستاسو ټولو په اجازه وایي ته د نوک له درده ویښې زه د زړه له درده ویښ یم ته د نوک له درده ویښ یې زه د زړه له درده ویښ یم ته تر خپل وجود محدود یې زما فکر علمي دی او په ازادۍ مې یو څو کرښې لیکلي دي وایي اوښکې وینې او خولې سره یو ځای شوې اوښکې وینې او خولې سره یو ځای شوې نازک لاس او زولنې سره یو ځای شوې سرې مرمۍ سپینې سینې سره یو ځای شوې تنکۍ غوښې او لمبې سره یو ځای ډېر ښه ډېر ښکلی ډېر ښایسته اوښکې وینې او خولې سره یو ځای شوې نازک لاس او زولنې سره یو ځای شوې سرې مرمۍ سپینې سینې سره یو ځای شوې تنکۍ غوښې او لمبې سره یو ځای شوې لوږې تندې شبګیرې سره یو ځای شوې اغزي کاڼي او پښې سره یو ځای شوې لوږې تندې شبګیرې سره یو ځای شوې اغزي کاڼي او پښې سره یو ځای شوې دعاګانې او سجدې سره یو ځای شوې خویندې ورونو جنازې سره یو ځای شوې لوږې تندې شبګیرې سره یو ځای شوې اغزي کاڼي او پښې سره یو ځای شوې خویندې ورونو جنازې سره یو ځای شوې او دعاګانې او سجدې سره یو ځای شوې ترېنه جوړه مسته ناوې د حریت شوه دغه رنګ رنګ حادثې سره یو ځای شوې او الله دې وکړي چې بوج نه شي د یو څو ماتې ګوډې کرښې دي ترېنه جوړه مسته ناوې د حریت شوه دغه رنګ رنګ حادثې سره یو ځای شوې نمرودي اور نه راوتلی یم خلیل د وخت یم نمرودي اور نه راوتلی یم خلیل د وخت یم او په ابرها را نازل شوی یم ابابیل د وخت یم نمرودي اور نه راوتلی یم خلیل د وخت یم په ابرها را نازل شوی ابابیل د وخت یم افغانستان یم د وخت د موسیانو کور یم سعید صاحب افغانستان یم د وخت د موسیانو کور یم او د وخت فرعون غرقومه رودي نیل د وخت یم افغانستان د یو جومات په شان مثال لري دلته ګنده خلک کفري نظریې خوند نه کوي دلته سوچه افغانان پاکې عقیدې په کار دي دلته مفسد خلک غربي نظریې خوند نه کوي او دلته چې څوک اوسي نو دغه شرایط به مني دلته چې څوک اوسي نو دغه شرایط به مني د شریعت په دایره کې به ژوندون تېروي د افغانیت د ارزښتونو احترام به کوي حیا عزت او په پرده کې به ژوندون تېروي غلام فکرونه او د خاورې خرڅول به نه وي د دې ولس د شتمنیو لوټول به نه وي او دلته به هیڅوک هم پردي تهذیب ته کار نه کوي او زمونږ د ځوان نسل فکري تخریبول به نه وي او آخري یو درې بیتونه درته وایم وایي په همدې راته دا ځان جنتي ښکاري په همدې راته دا ځان جنتي ښکاري چې د وخت په دوزخیانو بد لګېږم په همدې راته دا ځان جنتي ښکاري چې د وخت په دوزخیانو بد لګېږم هم مظلوم یم هم ملګری د مظلوم یم زه به تل په ظالمانو بد لګېږم د حریت او خپلواکۍ ثبوت مې دا دی چې مدام په غلامانو بد لګېږم د حریت او خپلواکۍ ثبوت مې دا دی چې مدام په غلامانو بد لګېږم زه د دې دور موسی مطالب یم زه به تل په فرعونیانو بد لګېږم جانانه تا چې وفا نه پېژانده ما انتظار او سودا نه پېژانده او زه ځکه ټولې دنیا وپېژاندم چې ما دا ټوله دنیا نه پېژانده ډېر ښکلی ډېر ښایسته ډېره مننه مفتون صاحب ستا بیتونه تا ته ډالۍ دي چې خپلواک آزاد وطن غلامي دې کړې نه ده ښکاره یې لکه لمر په تاریخو افغانستانه په دین باندې مینې په پښتو باندې مینې د پاکو غیرتمنو پښتنو افغانستانه ستا غېږ کې مو کرلي دي ځوانان لکه ګلونه ستا غېږ کې مو کرلي دي ځوانان لکه ګلونه امید درنه لرو د پسرلو افغانستانه چا چې ترې انکار وکړ تحریم او مجازات دي شي چا چې
ترې انکار وکړ تحریم او مجازات دي شي عشق بشري حق دی او که نه وي نو ورزیات دي شي تا باندې باور راته بې حده ګران پرېوتی دی زړه که دې په دې خبر ماتېږي نو بس مات دي شي او زه نه پوهېدم چې ښایي غرونه مو په منځ کې شي څو غلط فهمۍ وي ما وې ستا د سر خیرات دي شي په ډېر درنښت قاري صاحب عبدالستار سعید ته بلنه ورکوم چې راشي او خپل شعر راته ووایي بسم الله الرحمن الرحیم نحمده ونصلي على رسوله الكريم وبعد د هر څه مخکې د مشاعرې ټولو ګډونوالو مشرانو او ملګرو ته خپل سلام او احترام وړاندې کوم خصوصا د پښتو ژبې لوی شاعر چې زموږ نسل یې له شعرونو ډېره استفاده کړې ده خصوصا زه یې د لومړي ځل لپاره وینم قدرمن پیر محمد کاروان صاحب نو غواړم په پیل کې دا چې شخصا ما یم له شعرونو ډېره استفاده او استفاضه کړې په اصطلاح نو غواړم له شعر نه مخته یې د یو څو بیتونه تاسو ته ډالۍ کړم هغه لشې باڼه د اشنا نشته نشته د مرګي ژرندې ومرې ډېر د غنم رنګ خوړلي او غزل یې وانورې چې عقل به دې وتنبوي غزل یې وانورې چې عقل به دې وتنبوي دې لیوني کاروان دې لپې لپې بنګ خوړلي ډېر ښه بیا یې وایه غزل یې وانورې چې عقل به دې وتنبوي دې لیوني کاروان دې لپې لپې بنګ خوړلي د شعر لپاره مې آمادګي نه درلوده خو یو شعر چې څو کاله پخوا مې لیکلی و او د اوسنیو حالاتو سره په دې وجه برابر ده چې اوس زموږ ملګري خصوصا مجاهدین د واک او د قدرت منصب ته رسېدلي نو دوی ته تقریبا یو د نصیحت په ډول یو شعر ده غوږ شه لارویه غوږ شه لارویه نن یې سپینه درته وایمه زړه مې راډک شوی له زړه سوینه درته وایمه نن درته له سره د شوتلو پګړۍ نه تړم ږدمه آینه درته په سترګو پټۍ نه تړم غاړه خلاصومه په خپل لاس مې مرۍ نه تړم آه مې یاغي شوی له زړګینه درته وایمه څوک یې له هر څه مخکې خپل ځان ته سترګې ټیټې کړه څوک یې له هر څه مخکې خپل ځان ته سترګې ټیټې کړه څو شېبې دې خپل څیرې ګریوان ته سترګې ټیټې کړه ځان پکې پیدا کړه سپین قرآن ته سترګې ټیټې کړه ولې هست شوی له نیستینه درته وایمه غوږ شه لارویه نن یې سپینه درته وایمه ډېر ښه ډېر ښکلی ښایسته دی ګوره مسلمان یې مجاهد د حق سنګر یې ته خپله د اقرار دی چې وارث د پیغمبر یې ته ناست په سجاده د ستر صدیق او لوی عمر یې ته آه دعوه دې څومره د سنګینه درته وایمه غوږ شه لارویه ګوره مسلمان یې مجاهد د حق سنګر یې ته خپله د اقرار دی چې وارث د پیغمبر یې ته ناست په سجاده د ستر صدیق او لوی عمر یې ته آه دعوه دې څومره د سنګینه درته وایمه غوږ شه لارویه نن یې سپینه درته وایمه دا د شعار لار نه د اخلاص او قرباني غواړي دا د شعار لار نه د اخلاص او قرباني غواړي نوم نمایش نشته پکې هر څه عملي غواړي عشق د ستر بلال غواړي او فقر بوزري غواړي ګام په ګام به زبېښي د زړه وینه درته وایمه غوږ شه لارویه ګوره دا مسند د دنیایي عشرت اعلانه کړې ګوره دا مسند د دنیایي عشرت اعلانه کړې ګوره دا منصب د فرعوني مقام زینه کړې ګوره دا وسله دې د مظلوم په وینو سره نه کړې ای عبد ارحم الراحمین درته وایمه غوږ شه لارویه نن یې سپینه درته وایمه ګوره دا مسند د دنیایي عشرت اعلانه کړې ګوره دا منصب د فرعوني مقام زینه کړې ګوره دا وسله دې د مظلوم په وینو سره نه کړې
ای عبد ارحم الراحمین درته وایمه وکشه لارویه نن یې سپینه درته وایمه زړه مې را ډک شوی له زړه سوینه درته وایمه ډېر ښایسته ګوره دا وسله تر هر مسکر ډېره نشه لري ګوره دا وسله تر هر مسکر ډېره نشه لري واک منصب تیار د لیونتوب غوندې کیسه لري نفس چې بې لګام شي بیا نو بېله تماشه لري ډېر ځوانان یې وایستل له دینه درته وایمه وکشه لارویه نن یې سپینه درته وایمه ډېر ښکلی ډېر ښکلی دا ولس یتیم دی په سر لاس ته ضرورت لري دا ولس یتیم دی په سر لاس ته ضرورت لري تږی دی د ښه چلند ګیلاس ته ضرورت لري درد یې در کېدل غواړي احساس ته ضرورت لري ګوره ترېنه درېغه نه کړې مینه درته وایمه وکشه لارویه نن یې سپینه درته وایمه دا ولس یتیم دی په سر لاس ته ضرورت لري تږی دی د ښه چلند ګیلاس ته ضرورت لري درد یې در کېدل غواړي احساس ته ضرورت لري ګوره ترېنه درېغه نه کړې مینه درته وایمه وکشه لارویه نن یې سپینه درته وایمه ډېر ښکلی ای د خدای د لارې مبارزه مسافر اشنا لاره د کبیر جهاد کې هیر نه کړې اکبر اشنا جنگ په ښو اعمالو دی میراث د پیغمبر اشنا پام تکیه ونه کړې په مشینه درته وایمه وکشه لارویه نن یې سپینه درته وایمه زبردست دی دا د عمر کار دی څه د کال او د پیړۍ نه دی کار د یوې منډې جذباتي او بیړنۍ نه دی فرض دی عبادت دی نمایش د بدماشۍ نه دی وانه وړې له لار د بندګي نه درته وایمه وکشه لارویه نن یې سپینه درته وایمه پټې سترګې مزه ځان سنبال په اند او توره کړه شپه د سترګې ډکې د قرآن له راڼه نوره کړه فکر عمل دواړه منور له دې منشوره کړه بیا نو کړه جهاد ته اس په زینه درته وایمه وکشه لارویه نن یې سپینه درته وایمه ګوره بې پروا له قوانینو د پاک دین نشي چیرته د کعبې په ځای راهي د هندوچین نشي داغ د بدنامۍ د پاک اسلام په سپین جبین نشي بس همدا سعید له زړګي خوړینه درته وایمه وکشه لارویه نن یې سپینه درته وایمه زړه مې را ډک شوی له زړه سوینه درته وایم ډېره زیاته توجه نه مننه کور ودان آباد اوسې سعید صاحب ډېر ښه نصیحت و د ډېر ښه نصیحت زبردست ډېره مننه ما یې تیاره لمن په اوښکو لمدوله ضرور ما یې تیاره لمن په اوښکو لمدوله ضرور که پوهېدمه تر وږمۍ ته مې زارۍ کولې د زمان خپو ته بلوېدمه چې قدم وانخلې د زمان ستنې ته شیبې ته مې زارۍ کولې وخت به مې هسې تېرېدلو ته پرې ایښی نه و ما به سحر کې لمر ختلو ته پرې ایښی نه و که پوهېدم چې د سبا له حافظې نه وځم که پوهېدم چې په ژړا دې د کوڅې نه وځم په ډېر درنښت د همدغه شعرونو شاعر عبدالستار سعادت ته بلنه ورکوم سلامونه مې ومنئ هر پیر ځان ته خپل ادبیات دی دغه ژانر چې اوس دلته تر اوسه پورې شعرونه ویل کېږي دا د مقاومت ادبیات دي او طبعا هغه څپه چې تېره شوه هغه ټول متاثره کړي او خوند یې وکړه همغه شعر و زما شعر به هغسې نه وي زه نه پوهېږم چې دا د دې مجلس د هغه په خلاف نه وي زه ورته د خپل هغه په مخلاص نه انشاءالله نه وي نه وي رواني زمونږ له غره نه در شي ستاسې سمندر کې ډوب شي زمونږ له غره نه در شي ستاسې سمندر کې ډوب شي لمر راته وایي زمونږ منځ کې فاصله څومره ده او نور نو د خیال د یو کلي اوسېدونکي نه یو نور نو د خیال د یو کلي اوسېدونکي نه یو دا راته ښایي زمونږ منځ کې فاصله څومره ده کله مې زړه در پسې ډک شي دومره تنګ شمه چې غواړم زړه ته مې د تن د قفس ور خلاص کړم سترګې مې وتړم ویده شم چې در وابلوزي د روح مارغه ته مې د تن د قفس ور خلاص کړم ماشاءالله ډېر اعلی خو دلته ښه ده ستا غمونو ته یوازې نه یم ډېر دي چې تا ورسره یاد کړم او وژاړمه ستا خاطرې د ټولو مخکې لکه مړاوي ګلان په سر او زړه باندې مې باد کړم او وژاړمه دلته یادېږو په سندرو کې مو نوم اخلي
دلته زمونږ د جدایي کیسې ته ژاړي خلک یو ځای له ما سره زما په شان تیاره خونه کې ستا د یادو د رڼایي کیسې ته ژاړي خلک ډېر لوړ دی ډېر ښکلی ما اورېدلي ستاسې ښار کې تنهایي ډېره ده خلک د زړه کیسې کوي سمندرونو سره ما اورېدلي ستاسې ښار کې تنهایي ډېره ده خلک د زړه کیسې کوي سمندرونو سره هلته د چا لپاره مینه مقدسه نه ده ارواوې ستړي دي د مستو هوسونو سره ما اورېدلي څراغونه هلته ډېر دي مګر څوک یې رڼا ته ورک وجود پیدا کولی نه شي لمر لکه ستړی مسافر دوړو کې ورک هسې وي د چا د ژوند تیارې شیبې رڼا کولی نه شي وایي پخلا نه دي په هغه ښار کې روح او جسم له ما نه خیر خپلې اروانه مروره نه شي وایي پخلا نه دي په هغه ښار کې روح او جسم له ما نه خیر خپلې اروانه مروره نه شي او نشي ته هم له ځانه ورکه شي د ډېرو په شان د خپل وجود دنګې کلانه د بهره نه شي ډېره زیاته مننه چې بیا نه توره پورته شي نه سر په وینو رنګ شي باداره دغه جنګ دی د وطن اخري جنګ شي که زړونه سره یو کړو او لاسونه سره ورکړو دا کاڼي به لالونه شي دا بوټي به لونګ شي تر څو به دوی په کلي کلي ګرځي دا به وایي چې دا مینه دې ورانه شي او هغه کور دې ړنګ شي اوس هم په ډېر درنښت ترنم ته ورځي ورځو په پښتو ادبیاتو کې سروکي او لنډۍ خاص ځای لري او د دې برخې یو ځانګړی ویونکی موږ دلته ځان سره لرو چې ډېر ښه ترنم کوي په ډېر درنښت ادریس ځواک ته بلنه ورکومه رئیس صاحب تا به نه یې اورېدلی ادریس ځواک زبردست ترنم کوي بسم الله الرحمن الرحیم په دې تالار کې ناستو درنو باعزته ادیبانو شاعرانو لیکوالانو او د غونډې ټولو ګډونوالو او ټولو مشرانو السلام علیکم ورحمت الله ما د جنگ صفونه کړم ما د جنگ صفونه کړم د امن اعلان وکړم څوک د سولې مونځ کوي چې زه اذان وکړم ډېر ښه دی ډېر ښکلی ما د جنگ صفونه کړم د امن اعلان وکړم څوک د سولې مونځ کوي چې زه اذان وکړم څوک د سولې مونځ کوي چې زه اذان وکړم جنگ د اویاو حورو سردار دي سر تورې کړې جنگ د اویاو حورو سردار دي سر تورې کړې یا جنگ نور مې پرېږده چې لږ رحم په ځان وکړم څوک د سولې مونځ کوي چې زه اذان وکړم څوک د سولې مونځ کوي چې زه اذان وکړم ذکر د یو ښکلي مې په هر آیات کې لوستی دی ذکر د یو ښکلي مې په هر آیات کې لوستی دی زما چې خبره پرې د خدای او جانان وکړم څوک د سولې مونځ کوي چې زه اذان وکړم څوک د سولې مونځ کوي چې زه اذان وکړم
خار می هدیره شو هدیره تر خار لوی شوا خار می هدیره شو هدیره تر خار لوی شوا نور بپا پردی جنگ کے نور بپا پردی جنگ کے لا څومره تاوان وکړما څوک د سولې مونځ کوي چې زه اذان وکړما څوک د سولې مونځ کوي چې زه اذان وکړما ما د جنگ صفونه کړم ما د جنگ صفونه کړم د امن اعلان وکړما څوک د سولې مونځ کوي چې زه اذان وکړما څوک د سولې مونځ کوي چې زه اذان وکړما شور د ژوند ژغورنې چې د پیغلې وړانګې اورما شور د ژوند ژغورنې چې د پیغلې وړانګې اورما مړنه یې په قبره مړنه یې په قبر باندې غږ د ارمان وکړما څوک د سولې مونځ کوي چې زه اذان وکړما څوک د سولې مونځ کوي چې زه اذان وکړما خدای به مې درویش روښانه غیږ د سولې ډکه کړې خدای به مې درویش روښانه غیږ د سولې ډکه کړې غږ د پیغلتوب به یې غږ د پیغلتوب به یې په هر یو افغان وکړما څوک د سولې مونځ کوي چې زه اذان وکړما څوک د سولې مونځ کوي چې زه اذان وکړما ما د جنگ صفونه کړم ما د جنگ صفونه کړم د امن اعلان وکړما څوک د سولې مونځ کوي چې زه اذان وکړما څوک د سولې مونځ کوي چې زه اذان وکړما اوس هم په ډیر درنښت د دري ژبې شاعر عبدالله حامد تاتار ته بلنه ورکوو چې راشي خپل شعر راته ووایي به اجازه بزرگای امارت اسلامی و همه فرهنگی ها و شاعرای گرامی شعر ما عنوانش محتوای سربلندی هست به دست سر و میبینم لوای سربلندی را به دست سر و میبینم لوای سربلندی را به هر شاخی بلندش قدنمای سربلندی را مراد از سربلندی آزادی هست جهان با گوش‌های کر شنید از روی مجبوری به باغی از لبی ناجو صدای سربلندی را جهان را زیر تأثیرش گرفته با عروج خویش جهان را زیر تأثیرش گرفته با عروج خویش بنازم چتر شهبالی همای سربلندی را ادای سربلندی جوهر شمشاد می خواهد ادای سربلندی جوهر شمشاد می خواهد سری افگنده نتواند ادای سربلندی را کسی کو آب غیرت نوش کرده مایه ننگ است کسی کو آب غیرت نوش کرده مایه ننگ است
به دست غیر بسپارد سرای سربلندی را. شهیدانی وفا را دوست دارم چون که بگزیدند. شهیدانی وفا را دوست دارم چون که بگزیدند، میان رنگ ها رنگی وفای سربلندی را. به رسم انحنا و با جهان عشق می بوسد. به رسم انحنا و با جهان عشق می بوسد، ثریا از فلک دستی دعای سربلندی را. دیگر دستی طلب از دامن خورشید بردارد. دیگر دستی طلب از دامن خورشید بردارد، اگر مهتاب بیند جلوه های سربلندی را. درودی سبز تقدیمی ابر مردی ابر انسان آزادی. درودی سبز تقدیمی ابر انسان آزادی، که با خونش نهاده ته بنای سربلندی را. ماشاءالله ماشاءالله. دلی من با غروری سبز و احساسی بلند خیش، دلی من با غروری سبز و احساسی بلند خیش، سراپا سجده می آرد خدای سربلندی را. به روحت بشکفان گلهای رنگین خداجویی. به روحت بشکفان گلهای رنگین خداجویی، به مغزت زنده کن حال و هوای سربلندی را. اگر این کاجها روزی به چنگال تبر افتند، اگر این کاجها روزی به چنگال تبر افتند، جهان پرداخت نتواند بهای سربلندی را. بنازم آن سرودی را که با مضمون بیداری، بنازم آن سرودی را که با مضمون بیداری، مهیا می کند هر دم فضای سربلندی را. شهیدانی وفا را دوست دارم چون که بگزیدند. شهیدانی وفا را دوست دارم چون که بگزیدند، میان رنگ ها رنگی وفای سربلندی را. میان رنگ ها رنگی وفای سربلندی را. تشکر فراوان جناب تاتار صاحب، خوش آمدید. سمیع الله تړون ته په درنښت بلنه ورکوم چې راشي خپل شعر راته ووایي. بخښنه غواړم، موږ هغه وخت شعر ډېر زیات په جذبه او په احساس ویو چې مقابل لوري راته لاندې ناست. اوس ټول سره خپلو کې که شعر لږ ضعیف و بخښنه راته کوئ. توره تیاره وه خپل قدم راته رڼا کوله. توره تیاره وه خپل قدم راته رڼا کوله، د خوشحالۍ په ځای به غم راته رڼا کوله. توره تیاره وه خپل قدم راته رڼا کوله، د خوشحالۍ په ځای به غم راته رڼا کوله. داسې شیبه وه چې رڼا راڅخه مخ پټاوه، داسې شیبه وه چې رڼا راڅخه مخ پټاوه، داسې شیبه شوه چې تورتم راته رڼا کوله. داسې شیبه وه چې رڼا راڅخه مخ پټاوه، داسې شیبه شوه چې تورتم راته رڼا کوله. خوب کې مالک بن دینار پسې مې ګام اخیسته، خوب کې مالک بن دینار پسې مې ګام اخیسته، او ابراهیم بن ادهم راته رڼا کوله. ستا وحشتونو د بری تر سبا راوستمه، ستا وحشتونو د بری تر سبا راوستمه، چې مې دښمن و هغه هم راته رڼا کوله. ستا دوزخي عملنامه مې ځکه ښه لیکلې، ستا دوزخي عملنامه مې ځکه ښه لیکلې، خپل جنتي آزاد قلم راته رڼا کوله. داسې عسکرو پاچاهانو مې قدم ښکلاوه، داسې عسکرو پاچاهانو مې قدم ښکلاوه، او د دربار هر محترم راته رڼا کوله. تړونه لویو تورتمونو نه راووتمه، تړونه لویو تورتمونو نه راووتمه، وارث د پاک نبی اکرم راته رڼا کوله. کوم غږ چې 15 وخته
له منبر راوباسم کوم غږ کوم غږ چې 5 وخته له منبر راوباسم د دې په زور به دا خلک له شر راوباسم او دا لوبه د سقراط او افلاطون د بچو نه ده دا لوبه د سقراط او افلاطون د بچو نه ده د لوبې ته وارث د پیغمبر راوباسم او زه بیا د اصفهان او پانیپت په تندیب خږدم زه بیا د اصفهان او پانیپت په تندیب خږدم زه بیا د ابدالي له کوره سر راوباسم زه بیا د اصفهان او پانیپت په تندیب خږدم زه بیا د ابدالي له کوره سر راوباسم او د حق کلمې دا عجیب کمال راته راکړی د حق کلمې دا عجیب کمال راته راکړی له تورو دماغونو سپین نظر راوباسم او باڼه مې درته 2 ځل آرام سی او تیار سی کړه باڼه مې درته 2 ځل آرام سی او تیار سی کړه رقیب ته ترې مایله هر نوکر راوباسم او ما نه درته ویل چې دا وطن بې څوکه نه دی ما نه درته ویل چې دا وطن بې څوکه نه دی ما نه ویل له غرونو یو لښکر راوباسم او خوږې د ازادۍ ناوې ما سر مهر کې درکړ خوږې د ازادۍ ناوې ما سر مهر کې درکړ له شونډو د جامونه د کوثر راوباسم خوږې د ازادۍ ناوې ما سر مهر کې درکړ له شونډو د جامونه د کوثر راوباسم زما د سترګو اوښ کې ذوالقرنین ته سیکه کیږي زما د سترګو اوښ کې ذوالقرنین ته سیکه کیږي خو مخ ته د یاجوجو به ترې غر راوباسم تړونه عجیبه ده چې غم راشي غزل راشي تړونه عجیبه ده چې غم راشي غزل راشي لګیا یمه له پنډو شګو زر راوباسم او یو نظم بل ویم لنډ نظم دی که اجازه راکړئ ازادي درته زر وارې مبارکه ازادي درته زر وارې مبارکه طالب جانه خدای دې راوله بابکه څنګه ازادي درته زر وارې مبارکه طالب جانه خدای دې راوله بابکه طالب جانه وطن ټول په ویر اخته و طالب جانه وطن ټول په ویر اخته و طالب جانه دلته هره مور غمجنه طالب جانه نړۍ ټوله سره تبۍ وه طالب جانه نړۍ ټوله دروغجنه طالب جانه دلته داسې بلا راغله چې له ذاته وه مغروره کبرجنه طالب جانه دلته داسې بلا راغله چې له ذاته وه مغروره کبرجنه دا بلا طالبه دویمه زلیخا وه مکرجنه 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 ستا خبره د یوسف غوندې وکلکه طالب جانه خدای دې راوله بابکه ماشاءالله من د دې مابین زه هیڅ اواز نه راځي ډېر ځوانان ناست طالب جانه د وطن د واک واکداره طالب جانه د وطن د واک واکداره طالب جانه دا پړاو د امتحان دی طالب جانه ټوله ځمکه درته ګوري او خصم متوجه درته اسمان دی طالب جانه دلته خولې په چغو ستړي او ریخي ریخي د هر سړي ګریوان دی طالب جانه چې مغروره چرته نشي رب درکړی درته لوی افغانستان دی د وطن د آبادۍ فکرونه وکه طالب جانه خدای دې راوله بابکه ازادي درته د رب مهرباني وه ازادي درته د رب مهرباني وه او دا کال د مبارک فتح کالو څومره لوړه حوصله دې په نصیب وه د پامیر غوندې سرشاره دې مورالو یو سړی دلته ملګری د ابلیسو یو سړی دلته ملګری د ابلیسو یو سړی دلته استازی د دجالو بل سړی دلته په دین داسې مضبوطو حقانی صاحب رښتیا د دین جلالو ماشاءالله ماشاءالله دا بیا وایست یو سړی دلته ملګری د ابلیسو یو سړی دلته استازی د دجالو بل سړی دلته په دین داسې مضبوطو حقانی صاحب رښتیا د دین جلالو هدیرۍ له بچیانو شوله ډکه طالب جانه خدای دې راوله بابکه سر راپورته کړه امیر المؤمنین مشر ملاسب سر راپورته کړه امیر المؤمنین ستا ملګري ستا ارمان ته رسېدلي دښمنان د ټول له ګرد سره مات شوي د تکبیر چغې جهان ته رسېدلي سر راپورته کړه امیر المؤمنین ستا ملګري ستا ارمان ته رسېدلي دښمنان د ټول له ګرد سره مات شوي د تکبیر چغې جهان ته رسېدلي
غیرتی وي رب غیرت در باندې کړی دعاګانې د اسمان ته رسیدلي امارت دې په دویم ځل مبارک شه طالبان افغانستان ته رسیدلي سر را پورته کړه دعاوې راته وکړه طالب جانه خدای دې راوله بابکه ډېره مننه تنهایی داسې شدیده ده تنهایی ده د پردیو لارې څاره ملالیا پریمانی دی د غم جار شم خو قسم دی که بخه ورسره ښکاره ملالیا پریمانی دی د غم جار شم خو قسم دی که بخه ورسره ښکاره ملالیا ستا د سترګو انتظار را لنډومه ستا د سترګو انتظار را لنډومه ګوتې غبرګې شماره ملالیا بیخي ډېره بېننګي راته درېږي بیخي ډېره بېننګي راته درېږي چې په خدای باندې د سپاره ملالیا اوس هم په ډېر درنښت مشر شاعر ضیاءالدین همتمل ته بلنه ورکوو چې راشي او خپل شعر راسره شریک کړي ستا د ښه ژوند سرودونه به غږیږي د سپرلیو قافلې به درته ناڅي کهکشان به د قامت ته په سلام وي د پامیر په شانتې دنګه غړۍ ګرځه هرې خوا ته سرودونه دي د امن پاغوندې غوندې د سولې واورې ووري د ژوندون او آبادۍ سندرې وایي د وطن د ازادۍ سندرې وایي د ژوندون او آبادۍ سندرې وایي د وطن د ازادۍ سندرې وایي خپل بچي دي د لستوڼي بډ وهلي نوې هیلې ارزوګانې ورسره دي داسې وایي د دنیا په نعمتونو به یې ور نه کړو څه ګورګورې او مومانې ورسره دي ته جوړېږي دا سختۍ به دې شي تېرې ته به بیرته د نړۍ د اسمان لمر شي خپل بچي دې په قوي عزم لګیا دي ته به بیرته د آسیا د زړګي سر شي دا حالات به سندریزې حماسې شي را پیدا به نوي هیلې ولولې شي ورکې ټولې به ګلې او وسوسې شي هر طرف به د عرفان بلې ډیوې شي کنګل شوی لونګین به دې راخپل کړو ارزوګانې به د ستورو میلمنې شي اژدها د زمانې به لا خجل شي برند سترګې به دې لا له خیاله سرې شي زه به ګرځمه په غرو کې او شپېلۍ به راسره وي دا به وایم څو ټپې او څو سندرې مې راوړي د جانان وطن خبرې مې راوړي د جانان وطن خبرې مې راوړي ډېر ښکلی ډېره زیاته مننه په ناز او په ادای رئیس صاحب په ناز او په ادای هم نیوکې رانه کېږي په عشق کې هم ړانده نه یو سرشاره غوندې یو سره د دومره ډېرې عاشقۍ ملا بسمله په ښکلو کې اوس هم بې اعتباره غوندې یو ملا بسمل ته په درنښت بلنه ورکوو چې راشي خپل شعر راته ووایي بس غلی به نه کینئ ګوره ښه بس ته لږ شور ماشور نه یې ځکه ته کېږم شور ماشور به یې له خیره ده الله اکبر الله اکبر د سړو تراب صاحب یو بیت ډېر پخوانی بیت را په زړه کې دا سپین سترګۍ خو هسې ماته پاتې ده توقف به خدای زه په تا باندې ډېر ګرم یم ما یې ښکلې او خدای دې سږ کال زه مې راوله لوګار ته بل بیت داسې سل نفره تیر شي سل نفره سلام واچوي سل نفره تیر شي سل نفره سلام واچوي ته بس پکې ځان ته یې سلام دې ځان ته خوند کوي او یو دوه بیتونه دي یو غزل زه دا منم چې زړګی یو دی خو ډېر لوی کور دی زه دا منم چې زړګی یو دی خو ډېر لوی کور دی خدای پکې شته دی په یو کونج کې جانان هم دی ډېر ښکلی او بسم الله خیر دی که په خپلو کې ارزښت نه لري بسم الله خیر دی که په خپلو کې ارزښت نه لري یوسف په ورونو کې غلام دی او ارزان هم دی بسم الله خیر دی بسم الله خیر دی چې په خپلو کې ارزښت نه لري یوسف په ورونو کې غلام دی او ارزان هم دی او بیا ما د شاه خلک غلی دي غلی دي که نه او عشق ناروغي ده او د زړه مشکل دی عشق غل
عشق ناروغي ده او د زړه مشکل دی خبره دا ده چې ډېر ښه مشکل دی لږ داد ورکړئ داد عشق ناروغي ده او د زړه عشق مشکل ناروغي دی ده او د زړه مشکل دی خبره دا ده چې ډېر ښه مشکل دی او غریبي ښه ده خو تربرونو کې نه لیلا خوږه ده خو واده مشکل دی واه ډېر ښه ډېر او نه دی دوزخ خو چې جنت ته ګوري ژوند د عراف په دیواله مشکل دی او قطمیر جنت ته ځي نه خر د عیسی قطمیر جنت ته ځي نه خر د عیسی انسان کول ګورئ د خره مشکل دی او بسم الله یو ښکلی دی هم یار نه شو هېڅ نه پوهېږم تا کې څه مشکل بس چل مې وکړ زندګي مې وکړه خپل ځان مې تېرېست خوشحالي مې وکړه نه وه روا دغه مکرو زندګي بس چل مې وکړ زندګي مې وکړه خپل ځان مې تېرېست خوشحالي مې وکړه او هسې اخلاص هم دلته نه و په کار ته ما ته ګوره عاشقي مې وکړه هسې اخلاص هم دلته نه و په کار ته ما ته ګوره عاشقي مې وکړه او ژوند تېرول څومره مشکل هنر و ژوند تېرول څومره مشکل هنر و د خرو او سپیو سلامي مې وکړه ژوند تېرول څومره مشکل هنر و د خرو او سپیو سلامي مې وکړه او ښکلی مې څنګ ته کېناست پورته شوم او سخته بېجایه بزرګي مې وکړه ډېر ښه بیا یې وایه بیا ښکلی مې څنګ ته کېناست پورته شوم سخته بېجایه بزرګي مې وکړه نه وه روا دغه مکرو زندګي بسم الله بس له مجبوري مې وکړه ډېره زیاته مننه بسمل صاحب بد څه ضرور د هر چا سره ښه باید چې وشي بسمل صاحب تا ته ډالۍ دي چې بد څه ضرور د هر چا سره ښه باید چې وشي شي ورکه د ریا هر څه د زړه باید چې وشي زلمی شوم اوس پوهېږي ما ته څه باید چې وشي زلمی شوم اوس پوهېږي ما ته څه باید چې وشي کوژده باید چې وشي او واده باید چې وشي نه نه ته نه یې او سیلي اوږده اوږده باید چې وشي ته نه یې او سیلي اوږده اوږده باید چې وشي ته نه یې نو نن شپه خو مې ساړه باید چې وشي اوس هم په ډېر درنښت جاوید دلدار ته بلنه ورکوم چې یو ښه شرنګېدلی ترنم راته وکړي جاوید دلدار ښه ترنم کوي ښه غږ لري ستړي مه شئ پخیر راغلی پخیر راغلی سلامونه او نیکې هیلې درنو مشرانو ته او ناستو وزیرینو ته ما څومره په ناز ناز ورته ورو خبرې زده کړې کنځل کوي اوس ماته چې خارو خبرې زده کړې ته ګوره ماته وایې ماته وایې غلی کښېنه غلی ښې زه غلی ورته ښیم زما بچو خبرې زده کړې نو صادقه خبر لوڅه د خبرو چل د زده کړو راځه ګجر د مونږ درنه یو څو خبرې زده کړې ستا په تللو پریشان غوندې هم نسو عجیبه دا زه د ځان غوندې هم نسو ستا په تللو پریشان غوندې هم نسو عجیبه دا زه د ځان غوندې هم نسو بسمل صاحب د بدرنګو ازار هم راپسې نشته او د بدرنګو ازار هم راپسې نشته
اے په کوم ښکلې باندې ګران غوندې هم نسو عجیبه ده زه د ځان غوندې هم نسو ستا په دللو پریشان غوندې هم نسو عجیبه ده زه د ځان غوندې هم نسو یو دنیا شړلې مات پکې اوسېږي او یو دنیا شړلې مات پکې اوسېږي نو لږ تر لږه خپل مکان غوندې هم نسو عجیبه ده زه د ځان غوندې هم نسو ستا په تللو پریشان غوندې هم نسو عجیبه ده زه د ځان غوندې هم نسو لایق ستا په زنګانه د آرام نه وم لایق ستا په زنګانه د آرام نه وم ای بختور د شبستان غوندې هم نسو عجیبه ده زه د ځان غوندې هم نسو ستا په تللو پریشان غوندې هم نسو عجیبه ده زه د ځان غوندې هم نسو ډېر ښه ډېر ښه دا خبره به کوم په زر کرته دا خبره به کوم په زر کرته نشم زمنه کېدی له محبته محبت مې مجبوري ده زه انسان یم ځان به څنګه خلاصومه له فطرته سر مې راوړ په تلي کې درته راغلم سر مې راوړ په تلي کې درته راغلم خبردار دې وم د حسن له قیمته اوس داسې چاته بلنه ورکوم چې ښایي یوازې تاسې په سیاست کې پېژنئ هغه شاعر هم دی لیکوال هم دی ادیب هم دی په ډېر درنښت ښاغلي انس حقاني ته بلنه ورکوم چې راشي او خپل خوږ غزل راسره شریک کړي د وزیر صاحب او حقاني صاحب نه ځانګړې مننه چې دوی دا نن د سفر نه راغله او بیا هم دلته راغله موږ سره په مشاعره کې ګډون وکړي ډېره زیاته مننه وزیر صاحب ټولو ګډونوالو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته وزیر صاحب ما خو د سفر نه یوه ګټه وکړه چې نوی شعر هم پکې جوړ کړو سوچ ته ډېر وخت نه وکړو محترم ډېر خوشحاله کېدای شي جوړ کړی محترم ډېر د خوشحالۍ ځای دی الحمدلله چې خپل وطن کې او داسې یو فرهنګي یو ادبي ناسته لرو او د دې تنظیمونکو د دې جوړونکو نه یوه نړۍ مننه مخکې هغه چې کوم یادوري وکړه چې علما کرامو نه مننه موږ د شعر سره دومره پخه اړیکه ده چې زموږ په مبارزه کې تقریبا 80% د شعر شاعرۍ رول و دا مجاهدینو طالبانو خلک په دې باندې خبر دي که د دوی تشویق د موږ سره نه وای کېدای شي تر دې ځای هم نه ورسېدلی کېدای شي د زندان تنهایي موږ دپاره سختې وایي او دا ډېر د خوشحالۍ دی الحمدلله چې ټول نن خپل زړه هغه غږونه دلته د شعر په ژبه وباسي نو دا چونکې یوه ادبي ناسته ده زه په مجالس کې ډېر شعرونه وایم نه لیکم یو نیم خو خیر نن به د وطن په دې خپلې فضا کې به یو غزل هم د سفر کې بود د دنیا ته چې هر څوک په زنګانه ولاړ دی بود د دنیا ته چې هر څوک په زنګانه ولاړ دی ستر ستر د غره غوندې غمونه یې په زړه ولاړ بود د دنیا ته چې هر څوک په زنګانه ولاړ دی ستر ستر د غره غوندې غمونه یې په زړه ولاړ دی د بندګۍ په لمانځه ټول مکلف کړي دی خدای د بندګۍ په لمانځه ټول مکلف کړي دی خدای قبله یوه ده خو څوک سم او څوک کاږه ولاړ یاره که ته نه یې یادونه دې له ما سره دي یاره که ته نه یې یادونه دې له ما سره دي لکه د غرو خلک خبره باندې ښه ولاړ دي دغه خو په د سفر کې موږ تبلیغات هم کېدل خلک غوسه و د یو بیت داسې دی چا ته رڼا بخي او چا باندې اور بل کړی چا ته رڼا بخي او چا باندې اور بل کړی
اشنا ښکلا ته د شاهان لاس په نامه ولاړ دی زه خو مزل کوم زه خو خپله لار لنډوم ډېر ښه باید ووایه چا ته رڼا بخي او چا باندې اور بل کړی چا ته رڼا بخي او چا باندې اور بل کړی اشنا ښکلا ته د شاهان لاس په نامه ولاړ دی زه خو مزل کوم زه خو خپله لار لنډوم زه خو مزل کوم زه خو خپله لار لنډوم خو دوی مې څه کړي چې دوی خفه خفه ولاړ دي د شرافت او د اخلاص زیور بېدرېغه لوټي د شرافت او د اخلاص زیور بېدرېغه لوټي انا صفام دلته هر ځای کې داسې غله ولاړ دي یو بل بیت هم دی غزل دی تاسو په اجازه بسمل صاحب دا یو غزل دی له پاک نیت او محبت چې څه صادر شي له پاک نیت او محبت چې څه صادر شي عجیبه غوندې اثر ورنه ظاهر شي ځینې سل کتاب ووایي نادان وي ځینې سل کتاب ووایي نادان وي خو چې یو مصیبت وویني ماهر شي ځینې سل کتاب ووایي نادان وي خو چې یو مصیبت وویني ماهر شي چې د هرې ښکلا بېلګه یادوي څوک چې د هرې ښکلا بېلګه یادوي څوک د جانان تصویر په سترګو کې حاضر شي احسانات د محسنانو واړه هیر کړي احسانات د محسنانو واړه هیر کړي ځینې خلک په نازوانو کې نادر شي او دغه د ټولو ورونو ته ډالۍ وي دا بیت څوک د دې ته نه اړ کېږي چې پردی شي څوک د دې ته نه اړ کېږي چې پردی شي څوک د ولې دومره اړ شي چې کافر شي څوک د دې ته نه اړ کېږي چې پردی شي څوک د ولې دومره اړ شي چې کافر شي چې د زړه غږ پټ ساتلی نشي زړه کې چې د زړه غږ پټ ساتلی نشي زړه کې ای انس بیا نو دا سړی شاعر شي ډېره مننه ډېره مننه د اقاني صاحب نه په ما صرفه د هر ظلم هغه ګران نه کوي په ما صرفه د هر ظلم هغه ګران نه کوي خو چې سبا په ټیټو سترګو بیا ارمان نه کوي نن مې رقیب د یار د سپین مخ په جومات کې لیده نن مې رقیب د یار د سپین مخ په جومات کې لیده هسې خلک وایي چې لمونځونه کافران نه کوي د خپل ښایست دوران ټول زما په زړه کې تیر که د خپل ښایست دوران ټول زما په زړه کې تیر که دا وایي څوک چې ښکلي یو ځای کې گزران نه کوي په ډېر درنښت مخکې تر دې چې شاعر راوغواړم د بهرنیو چارو پخواني وزیر ښاغلي متوکل صاحب ته ښه راغلاست وایو هر کله راشئ قدمونه مو په لیمو اوس هم څوک راوغواړم تاسې نظر څه دی ترنم ته ورځو فقیر محمد درویش ته بلنه ورکوم چې د ترنم بلبل راځي تاسې ته خپل شعر ووایي درنو حاضرینو او خوږو مشرانو کشرانو ټولو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو تاسو پر یقین وکړئ چې نن دومره د خوشحالۍ ځای دی چې زه مثال نشم پیش کولی په هر حال ټول دی الله تعالی راته وساتي محترم عزیزی صاحب او محمد او محمد ابرار دا درې واړې د راشي لوی ازمکه اسمانونه ربستا دي لمر سپوږمۍ 12 برجونه ربستا دي په معدوم او په موجود کې بې ساری بې مثاله قدرتونه ربستا دي د هوا څپې د واړه په اختیار دي لکه غرونه دریابونه ربستا دي ای د عرش او کرسی خدایا مقتدره تعظیمی عظمتنا ربستا دي
لمرغه بتر پامیره لسپین غره تر هلمنده امن امن خوشحالی دی خلک خوند اخلی له ژونده لمرغه بتر پامیره لسپین غره تر هلمنده امن امن خوشحالی دی خلک خوند اخلی له ژونده امن امن خوشحالی دی خلک خوند اخلي له ژونده لمرغه بتر پامیره لسپین غره تر هلمنده امن امن خوشحالی دی خلک خوند اخلي له ژونده امن امن خوشحالی دی خلک خوند اخلي له ژونده د تورتم شپه سبا شوي سرنګین غوندې سهار دی د الفت شبنم را اوري وطن ټول ګل ګلزار دی د خوښۍ سندرې خیږي له صیحونه له ارغنده خوښۍ سندرې خیږي له صیحونه له ارغنده امن امن خوشحالی دی خلک خوند اخلي له ژونده لمرغه بتر پامیره لسپین غره تر هلمنده امن امن خوشحالی دی خلک خوند اخلي له ژونده امن امن خوشحالی دی خلک خوند اخلي له ژونده د سپین توغ تر سایه لاندې یو خپلواک شرعي نظام دی په خوښۍ راځي او تیر شي که سهار دی که ماښام دی دی د نوي ژوند الهام ده زمانې له هر یو بنده امن امن خوشحالی دی خلک خوند اخلي له ژونده لمرغه بتر پامیره لسپین غره تر هلمنده امن امن خوشحالی دی خلک خوند اخلي له ژونده امن امن خوشحالی دی خلک خوند اخلي له ژونده که پښتون که هزاره دی که تاجک دی که ترکمن دی که عرب دی که ګوجر دی اوس رښتیا د دې وطن دی که پښتون که هزاره دی که تاجک دی که اوربل دی که عرب دی که ګوجر دی اوس رښتیا د دې وطن دی د هېواد په ښکلاګانو یې شوه ماته اوږده تنده د هېواد په ښکلاګانو یې شوه ماته اوږده تنده امن امن خوشحالی دی خلک خوند اخلي له ژونده لمرغه بتر پامیره لسپین غره تر هلمنده امن امن خوشحالی دی خلک خوند اخلي له ژونده امن امن خوشحالی دی خلک خوند اخلي له ژونده د سپین توغ تر سایه لاندې یو خپلواک شرعي نظام دی په خوښۍ راځي او تیر شي که سهار دی که ماښام دی دی د نوي ژوند الهام ده زمانې له هر یو بنده دی د نوي ژوند الهام ده زمانې له هر یو بنده امن امن خوشحالی دی خلک خوند اخلي له ژونده لمرغه بتر پامیره لسپین غره تر هلمنده امن امن خوشحالی دی خلک خوند اخلي له ژونده امن امن خوشحالی دی خلک خوند اخلي له ژونده د طالب د ترحم لاس مو د هر افغان په سر دی رحماء بینهم یې د کردار زیبا و زیور دی تر چنار ځوانۍ دې زار شم د اوږدو زلفو خاونده تر چنار ځوانۍ دې زار شم د اوږدو زلفو خاونده
امن امن خوشحالی دی خلق خوند اخلي لژونده غابه تر پامیره لسپین غاره تر هلمنده امن امن خوشحالی دی خلق خوند اخلي لژونده امن امن خوشحالی دی خلق خوند اخلي لژونده پر ځوانۍ دی برکت شه ای د ځوان کهول رهبره قدمونه دي ثابت غواړو یعقوب ابن عمره پر کږه پګړۍ دي ویاړو د مرحوم مولا فرزنده پر کږه پګړۍ دي ویاړو د مرحوم مولا فرزنده امن امن خوشحالی دی خلق خوند اخلي لژونده مرغه به تر پامیره لسپین غاره تر هلمنده امن امن خوشحالی دی خلق خوند اخلي لژونده امن امن خوشحالی دی خلق خوند اخلي لژونده د غزل تار می دی لاس کې نوښتونه پکې اخلم زراکف عمارت دی ښایستونه پکې اخلم زما ګل افغانستانه لا ښایسته شي په څو چنده زما ګل افغانستانه لا ښایسته شي په څو چنده امن امن خوشحالی دی خلق خوند اخلي لژونده له مرغه به تر پامیره له سپین غره تر هلمنده امن امن خوشحالی دی خلق خوند اخلي لژونده امن امن خوشحالی دی خلق خوند اخلي لژونده امن امن خوشحالی دی خلق خوند اخلي لژونده مننه ډېره زیات کور ودان خوشحاله اوسئ د ژوند مړاوې سندره مې رباب کې راولم د ویښو شپو کیسه د عشق کتاب کې راولم دا سر ربه مات شوی خو ټیټ شوی چاته نه دی دا سر ربه مات شوی خو ټیټ شوی چاته نه دی خو تا ته یې پنځه وخته محراب کې راولم د نقد ملایان ګرځي د درو سره په ښار کې د نقد ملایان ګرځي د درو سره په ښار کې د شیر پیغله مې ځکه په حجاب کې راولم زما تړلی لاس او ستا درنې درنې څپېړې زما تړلی لاس او ستا درنې درنې څپېړې یو وخت خو باشنا دا په حساب کې راولم محمد رفیق قادری ته بلنه ورکومه د دری ژبې شاعر دی شعر راته ووایي به نام خداوند جان و خرد از تک تک شما اجازه میگیرم که دو قطعه شعر یکی به زبان ازبکی یکی به زبان دری یurtimizga davlati islom keldi marhabo yurtimizga davlati islom keldi marhabo qalbimizga quvvat u orom keldi marhabo مرحبا ظلم و استکبار و استبداد کتی ortadan ظلم و استکبار و استبداد کتی ortadan عدل و استقلال و استحکام keldi مرحبا امنیت keldi yo'qoldi o'g'ri u avboshlar ezgu chog' o'ldi go'zal ayyom keldi marhabo endi gullab yashnagusi shaksiz ona yurtimiz endi gullab yashnagusi shaksiz ona yurtimiz haq tomondan elga fayzi om keldi marhabo ey vatandoshlar quvoning keldi erkinlik bugun ey vatandoshlar quvoning keldi erkinlik bugun tiklanishga fursatu iqdom keldi marhabo haq taolo buyrug'idir din uchun xizmat qilish haq taolo buyrug'idir din uchun xizmat qilish din ishiga ravnaqu ilzom keldi marhabo istaram haq dargahidan nusratu fathu zafar istaram haq dargahidan nusratu fathu zafar lashkari islom uchun in'om keldi marhabo
خادری ای ترب اسلامی tuzum feyzi bilen Kadiri ey turbu İslami tuzum feyzi bilen Könlümüzge coşuşu ilham geldi merhaba Könlümüzge coşuşu ilham geldi merhaba بسیار خفتی جان من بسیار خفتی جان من بیدار شو بیدار شو ای طالعی تابان من بیدار شو بیدار شو اندر لجنزاری معاصی خفته غافل ز خود اندر لجنزاری معاصی خفته غافل ز خود تو ای دل نادان من بیدار شو بیدار شو ماشاءالله ماشاءالله گمراه و سرگردان مباش اندر بیابانی جنون ای عقل عالی شان من بیدار شو بیدار شو تا باز یابی رونقی فر و شکوهی رفته را تا باز یابی رونقی فر و شکوهی رفته را ای عصمت وجدان من بیدار شو بیدار شو وهم و فسون منکرات آورده بر طبعم هجوم ای هیبت ایمان من بیدار شو بیدار شو با همنوایی قادری گوید تو را با سوز دل ای جان سرگردان من بیدار شو بیدار شو با همنوایی قادری گوید تو را با سوز دل ای ملت افغان من بیدار شو بیدار شو تشکر واه 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 ډیره مننه پټه په تصویر کې خاموشي ده او خبرې دي پټه په تصویر کې خاموشي ده او خبرې دي خلک د سعوده زندگی ده او خبرې دي مډارېږه څه چې دې په زړه دي راته ووایه مډارېږه څه چې دې په زړه دي راته ووایه دلته د خبرو ازادي ده او خبرې دي ورشه سوداګرو ته ډوډۍ ورسره ډېره وي ورشه سوداګرو ته ډوډۍ ورسره ډېره وي ما سره خو تشه شاعري ده او خبرې دي اوس هم په ډېر درنښت ملنګ شاعر نغمګر شاعر پیر محمد کاروان ته بلنه ورکوم چې راشي او خپل څو غزلونه راته ووایي السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته د غونډې د مشرانو او د حاضر مجلس د ټولو دوستانو ورونو عزیزانو په اجازه باندې زه نوي شعرونه مې ډېر ویلي دي خو دوستانو ته مې اورولي نه دي خپل شعر چې زما ځینې خاص دوستان دي نو بیا هغه د خپل شعر هغه د دوی په سترګو کې د دوی په ټنډو کې د منلو د نه منلو هغه نښې راته پکې ښکاري نو زوړ غزل وایم مهرباني مهرباني کاروان دوه بیتونه دي وایي بدرګه چې بلبلان ستا د کاروان کړي بدرګه چې بلبلان ستا د کاروان کړي سره ګلونه به د غره سر ته روان کړي او د زړوالي غم به نه کوي کاروانه د زړوالي غم به نه کوي کاروانه د زړوالي غم به نه کوي کاروانه محبت به دې په 2 ورځو کې ځوان کړي ډېر ښه ډېر ښایسته غزل دی وایي تږي ګلاب راته وې نری باران خوږ دی تږي ګلاب راته وې نری باران خوږ دی خو ما دا نه منله ما وې جانان خوږ دی او سهارنۍ بلبلې ورسره مله کړه نغمه سهارنۍ بلبلې ورسره مله کړه نغمه د غره په خوا کې کلیه ستاسو اذان خوږ دی او سهارنۍ بلبلې ورسره مله کړه نغمه د غره په خوا کې کلیه ستاسو اذان خوږ دی ډېر ښایسته چې ته د ګل غوندې یې که ګل د تا غوندې دی چې ته د ګل غوندې یې که ګل د تا غوندې دی ای په ایمان ووایه کوم یو ګمان خوږ دی ډېر ښکلی ته بیا ووایه بیا کاروان چې ته د ګل غوندې یې که ګل د تا غوندې دی په ایمان ووایه کوم یو ګمان خوږ دی په یوه سړي مینه مسته د خیال ښاپېرۍ په یوه سړي مینه مسته د خیال ښاپېرۍ ورغاړې وتې وایي په خدای انسان خوږ دی او وایي په یوه سړي مینه مسته د خیال ښاپېرۍ ورغاړې وتې وایي په خدای انسان خوږ دی
غنم غنم خوږه ده بنت آدم خوږه ده هو د حوا پر خالق ایمان ایمان خوږ دی او نړۍ به هم خوږه وي د تورې ګوډې په شان نړۍ به هم خوږه وي د تورې ګوډې په شان لکه انګور د میزان افغانستان خوږ دی او نړۍ به هم خوږه وي د تورې ګوډې په شان لکه انګور د میزان افغانستان خوږ دی متقي صاحب دی وروستي بیت کې لږه شوخي ده تاسو متوکل صاحب نه بخښنه غواړم وایي ورکړه د خدای ده که نه تور سترګې ویې منه ورکړه د خدای ده که نه تور سترګې ویې منه سترګې به ستا وي خوږې شعر د کاروان خو یو بل غزل هم وایه کاروان صاحب یو بله کاروان صاحب وای شاعران ټول خواږه دي خو خوا دې نه بدوي شاعران ټول خواږه دي شاعران ټول خواږه دي خو خوا دې نه بدوي او شاعران ټول خواږه دي خو خوا دې نه بدوي که زه رښتیا وایم زموږ کاروان دا ما چې تاسو ته وویل نوی شعر دی نو زړه مې اوبه پرې نه څکي ښه ویلی چا نه دی لیدلی نو ځکه وایي ښه بنده د خدای دی چې پر لاره درومي پام کوي ښه بنده د خدای دی چې پر لاره درومي پام کوي سپي په کاڼو نه ولي سړیو ته سلام کوي خړکه په غبار دی خو مسکا یې تر ګل ښه لګي خړکه په غبار دی خو مسکا یې تر ګل ښه لګي هسکه غاړه ګرځي خو د مینې احترام کوي لپا د یار غوره که تر ډکې مې کدې ګڼي لپا د یار غوره که تر ډکې مې کدې ګڼي بیا هم ساقي نه غندي او نه رټل د جام کوي او غوټه یې په پیڅکه د دسمال چې دی لونګ نه دی غوټه یې په پیڅکه د دسمال چې دی لونګ نه دی ګدن دی چې شیندل به یې کوترو ته پر بام کوي او سره غرمه ورګډ شي ماشومانو ته په لوبو کې سره غرمه ورګډ شي ماشومانو ته په لوبو کې ناسته په ټولي د ملنګانو هر ماښام کوي او ایښي یې غوږونه د مارغانو چغ چغار ته وي ایښي یې غوږونه د مارغانو چغ چغار ته وي کیف له کائناتو اخلي زیرمه د الهام کوي او لمونځ د خوږې مینې یادوي ترې ورته ځیر ګوري لمونځ د خوږې مینې یادوي ترې ورته ځیر ګوري پرخې چې سجدو ته ځي چې سره غاټول قیام کوي او هسې نه چې خوږ شي د کاروان غوندې به زړه لري هسې نه چې خوږ شي د کاروان غوندې به زړه لري نه گزار د تیږې په چارمغزو پر بادام کې وي ډېر ښکلی ډېر ښه ډېر ښه سره مهرباني کاروان صاحب ته د درمل صاحب ډاکټر صاحب درمل بیتونه ډالۍ دي چې مرګ که کار زموږ د ژوند تمام کړي نور به څه وکړي مرګ که کار زموږ د ژوند تمام کړي نور به څه وکړي هسې به په مړو ځان بدنام کړي نور به څه وکړي څومره چې یاران خاورې زما په ناماړی دومره به د خلکو راته پام کړي نور به څه وکړي اوس هم په ډېر درنښت قاري صاحب اسیر ته بلنه ورکوم عتیق الله اسیر ته چې دري ترانه راته واورئ ورسره عزیزي صاحب هم شته دی نو که دواړه راشي او داسې خوندوره ترانه راته ووایي زاده اسلامم مهد عرفان جان و تن می دهم بهر ایمان این بود مقصود و مطلوب ایمان تا شویم کامیاب ای مسلمان تا شویم کامیاب ای مسلمان دفاع از دین حق این شعارم بود این شعارم بود اعلای پرچمش افتخارم بود افتخارم بود زاده اسلامم مهد عرفان جان و تن می دهم بهر ایمان این بود
مقصود و مطلوبی ما تا شویم کامیاب ای مسلمان تا شویم کامیاب ای مسلمان دفاع از دین حق این شعارم بود این شعارم بود اعلای پرچمش افتخارم بود افتخارم بود در تواریخ گذشت را در مردان فتح و نصرت نصیب از خونیشان صدر اسلام اخوت نمودن زیر چتر دین پاک سبحان چی بزرگان و نیکان فدا شد از خونیشان زمین لاله ها شد جمله یاران و اصحاب احمد قربان در راه آن مصطفی شد قربان در راه آن مصطفی شد دفاع از دین حق این شعارم بود این شعارم بود اعلای پرچمش افتخارم بود افتخارم بود زاده اسلامم مهد عرفان جان و تن می دهم بهر ایمان این بود مقصود و مطلوبی ما تا شویم کامیاب ای مسلمان تا شویم کامیاب ای مسلمان دفاع از دین حق این شعارم بود این شعارم بود اعلای پرچمش افتخارم بود افتخارم بود بود تمسکشان دین و سنت زیر چرخی که بود همچو وحدت حاکم این جهان گشتن آنها با نظام شرعی هم سیاست از ابوبکر شروع تا ز حیدر جان فشانی نمودن چو صفتر این جهان گشت مملوز عدلش ثبت تاریخ شده عدل عمر ثبت تاریخ شده عدل عمر این جهان گشت مملوز عدلش ثبت تاریخ شده عدل عمر دفاع از دین حق این شعارم بود این شعارم بود اعلای پرچمش افتخارم بود افتخارم بود زاده اسلامم مهد عرفان جان و تن می دهم بهر ایمان این بود مقصود و مطلوبی ما تا شویم کامیاب ای مسلمان تا شویم کامیاب ای مسلمان دفاع از دین حق این شعارم بود این شعارم بود اعلای پرچمش افتخارم بود افتخارم بود زی سعادت همه خوش و خندان سر بلند با وقار بود مسلمان بهترین بندگان خداوند جان و مالش فدا ساخته ایشان شوقشان در دل و در زبان است نامشان در جهان جاویدان است ای لیاقت ببین همچو پاکان قدوه نسل هم ارمغان است قدوه نسل هم ارمغان است ای لیاقت ببین همچو
فراغان است دفاع از دین حق این شعارم بود این شعارم بود اعلای پرچمش افتخارم بود افتخارم بود زاده اسلامم مهد عرفان جان و تن می دهم بهر ایمان این بود مقصود و مطلوبی ما تا شویم کامیاب ای مسلمان تا شویم کامیاب ای مسلمان دفاع از دین حق این شعارم بود این شعارم بود اعلای پرچمش افتخارم بود افتخارم بود ماشاءالله ډیره زیاته مننه. ته چې نه د ژوند کار کولی نشم ته چې نه د ژوند کار کولی نشم راشه راشه انتظار کولی نشم پټه مینه مې همداسې پټه ښه ده زړه مې غواړي خو اظهار کولی نشم سلامت ګودر په بیه رانه غواړي زه سودا د یو چنار کولی نشم. په ډېر درنښت تاسې د هغه انتظار شیبې پای ته رسومه او څوک راوغواړم په ډېر درنښت ورژبي شاعر انقلابي شاعر مطیع الله تراب ته بلنه ورکوم چې راشي او خپل شعر را سره شریک کړي شعرونه البته. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. خوشحاله یم د غوږونو ترمنځ ځان وینم د تلویزیون د رئیس نه مننه او د کارونه چې موږ ته بلنه راکړه او د دواړو خارجه وزیرانو دا زما انتخاب دی احترام او قدرمن اوسه زموږ د شعر او د نظم ژبه لوی استاد کاروان انتظار ته مو نه سپارو. یوه غزل و بیګا روخانه و د لمر نه د سپوږمۍ لمنه را خوره کړې وه په ځان د پنلسۍ لمنه شنه سره لمن د غمیدار کمیس په شپول کې بنده سپوږمۍ هم ځان له جوړه کړې وه کوچۍ لمنه نور رسېدلی دی تر اوجه ستا د مخ انتظار که چېرته واړوله باد ستا له خولګۍ لمنه بې حیا پېغلې د عینکې ځان ته وګوري لږ ولې لنډه کړله خپله افغانۍ لمنه او زما کوچۍ زما ابۍ ما ته نارې کړې ویلې هلکی زر شه اړوه زر د کېږدۍ لمنه او د لمونځ نه وروسته د جومات ملا دعا کې وویل د لمونځ نه وروستو د جومات ملا دعا کې وویل خدایه کړي یار ته د پښتون د خپلواکۍ لمنه خدایه کړي یار ته د پښتون د خپلواکۍ لمنه. نظم و سپین نظم البته مخکې نظم دی دلته د لویې کورنۍ یو وړوکی سړی ناست دی عبدالباسط حقاني شکر دی که شاعر دی د غزل پورې خو به ونه رسېږي زه غزل کې لاس هم نه لرم په بدنیتۍ چې څوک راغلي سر یې نه دی وړی وزیر صاحب په بدنیتۍ چې څوک راغلي سر یې نه دی وړی او دنګو ځوانو دنګو سرونو دلته خم خوړلی په دې زانګو کې فطرتي داسې لقب پروت دی چې روغ ترې نه ځي خامخا ماشه لړم خوړلی په دې زانګو کې فطرتي داسې لقب پروت دی چې روغ ترې نه ځي خامخا ماشه لړم خوړلی موږ غریب یو خو د چا برند کتو ته ټیټ نه ګورو موږ غریب یو خو د چا برند کتو ته ټیټ نه ګورو هر یو ګستاخ ته مو د سر سترګې تلې کېږي د همت دنګې منارې مو تر اوږو ټیټې دي هرې بلۍ ته د سرونو په پوړی خېږو د همت دنګې منارې مو تر اوږو ټیټې دي او هرې بلۍ ته د سرونو په پوړی خېږو خلک زموږ د تندو کرښو ته ښه نه ګوري خو دومره بد نه یو دا مخونه مو غربت دور کړي خلک زموږ د تندو کرښو ته ښه نه ګوري خو دومره بد نه یو دا مخونه مو غربت دور کړي که د انصاف ترازو ولګېدو او تول شروع شو دا به ثابته شي چې موږ منپسند خلک یو که د انصاف ترازو ولګېدو ټول شروع شو دا به ثابته شي چې موږ منپسند خلک یو څو ظلمو خلکو د تنقید په نوم ګریوان شکولی ورداشت کوی شو موږ ته خدای ارت سینې راکړي که اجازت وي نو زه هم دوه درې تنقیده لرم
امید کوم چې د تندو کرخه مو ګونج نشي چې د شرابو په بوتل باندې د چا مهر وي بند یې کړي دا هم انساني تخلیق ته زیان رسوي چې د شرابو په بوتل باندې د چا مهر وي بند یې کړي دا هم انساني تخلیق ته زیان رسوي او زه د مذهب په ارتباط خبره نه کوم دا اثبات شوي چې زنانه مرضونه جوړ شول که چا د خپل وایټمي بټۍ پلان خنثی کړ که چا د خپل وایټمي بټۍ پلان خنثی کړ موږ حاضر شو ټوپک ورته په ځمکه کېږدو اوس د همت د مناورو سیورو ته ډډه یو چې توکل په خدای چې زموږ وینې به رنګ کله راوړي خپله به دوه توکه شي وبچوي رڼا به راکړي موږ سحر په نښه کړی د سپېدو لمنې ته په تیاره کې د بلال غږونه اورو نورې به غونډې شي که خیر د تیارو لمنې نورې به غونډې شي که خیر د تیارو لمنې د غوږنو به هم مننه خوشحال اوسئ یو بل نه شي له منبره تر مرچله تر چناره ما خپل نزاکت مراعات کې قاري صاحب له منبره تر مرچله تر چناره څه شوې څه شولې د تورې حجرې یاره وا په خړو خاورو ناسته قلندره سر راپورته کړه یو ځل ملا عمره له منبره تر مرچله تر چناره څه شوې څه شولې د تورې حجرې یاره وا په خړو خاورو ناسته قلندره سر راپورته کړه یو ځل ملا عمره خلک وایي خط او بریت او لاس پکار دی خلک وایي خط او بریت او لاس پکار دی استا یعقوب د هیواد لوی سپسالار دی سلامونه ارواخات جلال الدینه سلامونه ارواخات جلال الدینه هیر مې نه یي بدرودینه تر سنګینه له ظلمته تر خروار لاره اترنګه له ظلمته تر خروار لاره اترنګه شاهي کوټه د منصور په وینو رنګه له ظلمته تر خروار لاره اترنګه شاهي کوټه د منصور په وینو رنګه د قومونو او د خیلونو په نوم قهر موږ خوړلې د تاریخ تیر کړي زهر متقي صاحب د قومونو د خیلونو په نوم قهر موږ خوړلې د تاریخ تیر کړي زهر نه اندړ یم نه نورزی یم نه اڅک یم نه غلجي نه درانې نه د کوږک یم د قومونو استاذین د قومونو د خیلونو په نوم قهر موږ خوړلې د تاریخ تیر کړي زهر نه اندړ یم نه نورزی یم نه اڅک یم نه غلجي نه درانې نه د کوږک یم نه منګل شي نه وردګ او نه غوریان شي څوک به ونه غولوي بیا هوښیاران شي نه صافیو نه شینواري نه مومند ټول قومونه د یوې ونې پیوند یو په سینه بهادره ږدم درته خپله کشمیر خانه اتاګله ولګله کتبی ورپسې ګورم نادرک دي قاني صاحب کتبی ورپسې ګورم نادرک دي د برجان او د عدالله قبرونه ورک دي کتبی ورپسې ګورم نادرک دي د برجان او د عدالله قبرونه ورک دي رانه ورکې په هر لور درپسې لاړم وا پښتون ملا عمره بیا دې غواړم رانه ورکې په هر لور درپسې لاړم وا پښتون ملا عمره بیا دې غواړم ستا نشتون کې د کابل کیسه اوږده شوه ستا نشتون کې د کابل کیسه اوږده شوه د ملا نه د انصاف تله کږه شوه دا به څه کېږي واړه او څوک زاړه دي ځینې ځینې ګونګیان او څوک کاڼه دي وا زما د پلار مې نیکه میراثه کوره زه په شته ورونو کې ناسته یم بې وروره د زړه زوره کموم دی پیغلتوبه زړوم دی ما بیګا یو خوب لیده چې سر مې بایلود ما د کوز نارې وهلې بر مې بایلود سر خوړلی بې لارې په لار شه الله للې للو شه په قلار شه خو خبردار شئ بیا خامار درته پرشیږي په رګونو کې د خوړ اوبه بهیږي خبردار شئ بیا خامار درته پرشیږي په رګونو کې د خوړ اوبه بهیږي هره لومه هر یو دام د دې خامار دی حملاور په هر یو کلي په هر ښار دی زه پاچا یم ملنګ اخلمه داسې زه د زړونو نه کلنګ اخلمه ذاتې زه د زړونو نه کلنګ اخلمه داسې ډېر ښایسته ډېر ښکلی طرف خدای مو راوړي د هېواد د بهرنیو چارو وزیر زموږ درون مشر شاعر تراب صاحب ته یو آیفون ټلیفون ډالۍ ورته دې مبارک ډېره زیاته مننه
یوه ټپه ده چې ستا د ښایست ګلونه ډېر دي زولی مې تنګه زه به کوم ټولومه. نو په پای کې د دې ناستې مشر به دا ناسته وارزوي او دې تر څنګ د یو دوه شعرونه هم ترېنه غواړو، یو دوه بیته چې انتخاب بیتونه وي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر متقي صاحب ته په ډېر درنښت بلنه ورکوو چې خپل دوه شعرونه دوه ملګرو غوښتي دي دا مو وایي او دغه ناسته مو وارزوي. ډېره زیاته مننه. وای تا تو را حالی نباشد همچو ما حال ما باشد تو را افسانه پیش. تر څو چې تاسې خارجه وزیران سوي نه یاست تر هغو نه درته معلومېږي چې سړی خارجه وزیر چې بیا شعر جوړولی شي که نه شي جوړولی، بیا ورفارغېدلی شي که نه شي ورفارغېدلی. مننه. لار که هر څومره اوږده وي ته خوځېږه، لار که هر څومره اوږده وي ته خوځېږه، هغه کس پړاو ته رسي چې کښېني نه. د مجلس درنو حاضرینو ډېر ښه شعرونه وویل شو، ډېر ښه پیغامونه یې درلودل. موږ باید له هر فرصت نه استفاده وکړو، ګټه واخلو، فکر کې وکړو. نو الله تعالی دې ټولو ته توفیق ورنصیب کړي چې په دې کاروان کې داسې قدمونه واخلو چې په هغې کې تبعیض نه وي، په هغې کې چاته په نه سترګه کتل نه وي، په هغې کې لوړ او ټیټ نه وي. الله تعالی هم دې د نورو مشکلاتو وساتي. خدای تعالی دې موږ تاسې هر وخت په خوشحالۍ سره یو ځای کړي. د توجه نه مننه. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین. ډېره زیاته مننه. کور ودان خوشحاله اوسئ. راشین بشي زرغون بشي ودان افغانستان، راشین بشي زرغون بشي ودان افغانستان. په زړه کې مې کرلی دی جانان افغانستان، چې کله دې هم څوک راته نوم واخلي د زړه سره، چې کله دې هم څوک راته نوم واخلي د زړه سره، زه سم ورسره چغې کړم قربان افغانستان. له وزیر صاحب نه ډېره زیاته مننه. نو زموږ پروګرام پای ته رسېدلی دی. د پای د دعایې دپاره د اطلاعات و فرهنګ وزارت نشراتي مرستیال او د اسلامي امارت ویاند ذبیح الله مجاهد ته بلنه ورکوو چې غونډه په خپله دعایه پای ته ورسوي. الحمد لله رب العالمین والعاقبة للمتقین والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اهدنا فيمن هديت وقنا شر ما قضيت تبارك ربنا وتعاليت. اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. لا إله إلا الله العليم الكريم. سبحان الله رب العرش العظيم. الحمد لله رب العالمين. نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك وغنيمة من كل بر وسلامة من كل إثم. لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. الله تعالی دې موږ هېواد نور آباد او آرام کړي. الله تعالی د ټولو فتنو مخنیوی وکړي. الله تعالی دې موږ د ملت قربانۍ قبول کړي. مجاهد او ستړي ستومانۍ قبول کړي. الله تعالی دې د قربانۍ په برکت واقعي اسلامي نظام حاکم او دائم وګرځي. الله تعالی دې موږ په هېواد کې بیا د هر نوع فتنې مخنیوی وکړي. الله تعالی دې موږ مظلوم ملت قربانۍ او ستړیا په خپل دربار کې قبول کړي او نور ترحم به وکړي. الله تعالی دې موږ د هېواد اقتصاد هم په پښو ودروي. الله تعالی دې موږ هغه ضرورتونه او اسباب را پوره کړي چې موږ ملت ضرورت ورته لري. الله تعالی دې بیا افغانستان د تل لپاره د امن او آرام کور وګرځي. الله تعالی دې د هغو بدبینانو دفع وکړي څوک چې زموږ د هېواد بیا بربادي او تباهي او بې امني غواړي. الله تعالی دې ټولو افغانانو ته اتفاق او اتحاد او وروري ورپه نصیب کړي. الله تعالی دې موږ ځوانانو استعدادونه لا هم وځلوي. الله تعالی دې د دین او د هېواد د خدمت لپاره جوګه وګرځي. الله تعالی دې موږ مشران کشران ټول په خپل حفاظت او امن کې وساتي. الله تعالی دې موږ کورنیو او زموږ د راتلونکي نسلونو لپاره د هدایت ذریعې برابرې کړي. الله تعالی دې ټول په هدایت او د اسلام د مقدس دین په رڼا کې وساتي. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم برحمتك يا أرحم الراحمين.